د بلخ ولایت د پوهنې او اطلاعاتو کلتور ریاستونو سره په همغږۍ له سم مدیره په دې خوا د یاد ولایت د ښوونځیو د زده کوونکو د هڅونې په موخه د قرآن کریم د حسن تلاوت، خوارج پیژندنې او د حق المبین کتاب سیالۍ د دغه ولایت په کچه په لار اچول شوي دي، چې دلته د بلخ په پوهنتون کې د اسلامي امارت مسؤلین اسلامي زده کړو ته په اشارې سره وویل چې دغه ازموینه د ښوونځیو د زده کوونکو او ټولو مسلمانانو د اسلامي افکارو د لوړولو لپاره یو په زړه پورې گام دی. مسابقه که اما امتحان ذهن صحابه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایش کرده بود، روایت بخاری است، راوی هم عبدالله ابن عمر است، هم مفتی صحابه، هم محدث صحابه است، هم مجتهد فقیه صحابه است. امروز اینمی تحایف جوایزی که امتحانات مراتب ذهن که پیشتر مثلا گرفته شده بود به او خاطر است. الله جل شان ذهن همه محسنین، همه استاد بالاتر توفیق شرعی برایشان نصیب کنه. په دې باور لرو چې زموږ او ستاسې ټول استادان د بلخ پوهنتون استادان محصلین او په دې پروګرام کې ټول شرکت کوونکي لوی استعدادونه دي. هر چا کوشش کړی دی او کومې پارچې چې وي هغه چې کله موږ کتلې او ملګرو کتلې واقعا د دې ټول ملګري لایق و چې هر ملګري ته دومره لوی انعامات ورکول شي. باید کار شوه، سر پوهنتون هم کار شوه، سر مکاتب هم کار شوه، سر مدارس هم کار شوه. خو یه همه چیزایی که میشه به اتفاق و به اتحاد و به یک هماهنگی و به یک نظریه خوب میشه. په ورته وخت کې یو شمېر استادانو د دې ازموینې تنظیمول په بلخ کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د هلو ځلو یو ښکاره بیلګه ګڼي او د دې ازموینې په لار اچوونکو څخه ستاینه وکړه. برگزاری برنامه در ابتدا تشویق و ترغیب اساتید محترم پوهنتون و کارمندان عزیز پوهنتون بلخ و در مجموع حمایت از شخصیت‌های اکادمیک و شخصیت‌های علمی در سطح ولایت بلخ بود. کتابخوان برتر سال از طرف امارت اسلامی افغانستان در پوهنتون بلخ راه اندازی شد و در این برنامه خوشبختانه ما مقام اول را گرفتم و البته که هدف از این مسابقه ترویج یا نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه هست. دا ډول برنامه په عموم کې په ټول ملت مسلمه په مابین کې ډېر ضرور او اهم دي. یو دا چې موږ خپل د تاریخ څخه خبرېږو، نو بل دا چې د تشویق کېږي د کتاب ویلو دپاره، کتابخانې دپاره، نو سړی هڅوي و دې ته چې سړی باید کتاب ولولي، خپل وخت ضایع نه کړي. د یادونې وړ ده چې د دې مراسمو په پای کې د اسلامي امارت د مسؤلین له لوري 10 تنو غوره کسانو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکړل شول.